سلامونه کتونکو، شاکر سنګري یم. دغه ویډیو پر سوشل میډیا باندې ډیره چلیږي چې ځینې ملګرو موږ ته میسجونه راکړي وو چې دا سره کم واقعه ده. دغه واقعه په بلوچستان کې د بلوڅانو لوري پیښه سوې وه چې دغه یو زنانه او نارینه نکاح یې کړی ول، په خپله خوښه یې واده سره کړی و او دغه بلوڅانو د غیرت پر نامه باندې و دغه غره ته راوستل او دغه نارینه او زنانه دواړه په توپنچو باندې وویشتل چې هغه یې مړه کړل. دغه زنانه چې کوم وخت دی د ډاکسن څخه راشوه کول د ویشتلو وخواته دغه زنانې په د آخري کې هم دا نارې ولې چې موږ زنا نه ده کړې، موږ نکاح کړې ده. دغه زنانه او نارینه په خپله خوښه نکاح کړې وه. د هغه وروسته بلوڅانو دغه نارینه او زنانه دواړه قتل کړل چې پر دې باندې پر سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو غم ښکاره کوي. دا یو ډېر افسوسناکه واقعه وبولل او د بلوچستان وزیر اعلی هم دا خبره وکړل چې دا کم څوک څومره ملوثه کسان په دې کې ولاړ دي د دې ټولو خلاف به کاروایي کېږي او دا به نیول کېږي. دغه رقم د غیرت پر نامه باندې په بلوچستان کې ډېرې داسې واقعې پېښې شوي دي چې هغه انسان ډېر دردوي او غمزده کوي. نو دغه زنانې په د اخره کې هم دا نارې ولې چې موږ نکاح کړې ده، زنا مې نه ده کړې. خو دغه بلوڅان راولاړ سو، دغه نارینه او دغه زنانې دواړه ووژل او مړه یې کړل.